بسم الله الرحمن الرحیم. بلال برادر ما که از ولایت وردگ هستند در رابطه با مریضی خود صحبت میکنه و به صندوق حمایت مریضا مراجعه کردند تا در رابطه با مریضیشان کمک صورت بگیره. د لوی سیکتن طالب په سپیڅلي نامه نوم مې بلال د احساس تخلص کوم د وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ د اړوندې سیمې اوسیدونکی یم او اوس مهال د کپتان تاج محمد خان لیسه کې د 11 ټولګي زده کوونکی م خپل زده کړې مخکې وړم. زه ویناوال یم او همچنان په ځینو ځایونو کې مې وینا ترسره کړې، ورسره په څنګ کې ژورنالیزم یې لوستی، عملي ژورنالیزم او فن بیان زما خپل عملي مسلک دی او ډېرو ځایونو کې مې د فن بیان لپاره بلنه هم راکړل شوې ده. په وروستیو کې د سترګو د ناروغۍ له امله نشم کولی چې خپل هغه زده کړې مخکې وسم او دغه یو مشکل او خنډ جوړ شوی دی او همدارنګه ورسره په څنګ کې د انګلیسي څخه په اوله درجه فارغ شوی یم او بیرته په همغه کورس کې یو څه مهال لپاره استاد هم پاتې شوی یم. او زما تکلیف چې دی د سترګو تکلیف دی چې اړوند ګوشګلو او عصبي جراح پورې هم اړه لري. تر کومه پورې چې زما اقتصاد تقاضا کوه ډېرو ډاکټرانو پورې لاړم او تر ډېرو ډاکټرانو پورې وګرځېدم او اوس مهال یعنې زه نور د دې توانایي نه لرم چې خپل هغه علاج مخکې وسم او دغه مرض علاج ترسره کړم او له ټولو خیرو ونونو او خویندو څخه دا هیله لرم که کولی شي زما سره د الله د رضا لپاره مرسته وکړي تر څو بیرته خپل اهداف ته ور وګرځو او خپل ژوند زده کړې مخکې وسم او دغه ټول هغه نسخات او هغه اسناد چې زه د ټولو ډاکټرانو ته ورغلی یم او د هغوی ټول ډاکومنټس دي چې ام آر آی دي، سټ سکین دي او په دې کې اړوند ټول د دولتي او د شخصي شبخانو د ډاکټرانو اسناد دي.